ټپه ده وایي چې لکه اختر را باندې راشه لکه ماشوم به درته ډېر خوشحاله یمه. سلامونه، مینه، احترامات او ښې پیرزوینې تاسو ته ټولو ته وړاندې کومه. په دې هیله یم چې د صحت، عافیت، د خوښۍ، خوشحالۍ په جامو کې به سمبال اوسئ. دا د یو ځل بیا زه احمد الله ستانکزی د نوي افغانستان یوټیوب چینل له لارې ستاسو په حضور کې حاضر شوی یم. له ښه بخته به ووایم چې په دغه خپرونه کې له موږ سره یو تکړه ځوان او ژورنالیست شمس الدین ګلزار را سره دی. له دوی سره به د دوی په ژوند، په ټولنیزو مسایلو خبرې اترې، بحث او خوږې کیسې ولرو. له دوی مننه چې زموږ بلنه یې ومنله او په دغه ځانګړې مرکه کې له موږ سره یو ځای شوي دي. له هر څه نه د مخه ګلزار صاحب ته ښه راغلاست وایو. ګلزار صاحب ډېره مننه چې خپل قیمتي وخت یې راکړ او له موږ سره په خپرونه کې یاستئ. هرکلی درته وایو. وایي په زړه مې راورېږې او دیدن ته به درځم. په زړه مې راورېږې او دیدن ته به درځم، جانانه ستا د کلي مازدیګر ته به درځم. واه واه. او شعرونه جوړوه د خوشحالۍ نه په لاسونو. شعرونه جوړوه له خوشحالۍ نه په لاسونو، دا زیری مې در باندې شو اختر ته به درځم. زه هم په خپل وار سلامونه او نیکې هیلې تاسو ټولو ګلونو او لیدونکو ته وایم. په دې هیله چې ټول به جوړ روغ د صحت جامې پر تن ولرئ. زموږ سلامونه په ځان منظور کړئ او ګران ستانکزی صاحب تاسو نه هم نړۍ مننه. تاسو ته هم سلامونه او درنښت وړاندې کوم او مننه چې موږ ته هم بلنه راکړه. خیر اوسې، کور آباد چې را سره یاستئ. په خیر اوسې، ډېره مننه. ګلزار صاحب دا به راته ووایئ چې سږکال روژه د هود او د حمل میاشتو ترمنځ یعنی په ګډه دغه 2 میاشتو کې تېره شوه. څه ډول وه؟ څنګه تېره شوه او څنګه روانه ده؟ تقریبا پای شیبې دي، سلګۍ دي. روژه مبارکه میاشت خو داسې یو مبارکه میاشت ده چې څوک پکې د ستړیا احساس نه کوي. بلکل. نو له کومې لومړۍ ورځې نه چې روژه پیل سوه نو د عبادتونو او داسې ده لکه د ایمان یوه ونه چې شاخې شاخې نو ټول خوند پکې و. یقینا. او په هره ورځ کې یو سکون و. د عبادتونو طاعت و عبادت میاشت وه او ډېر نه دومره یې څوک په عذاب نه کړه او ډېره په خوند سره تر دې ګړۍ پورې را روانه ده چې لږ ورځې پاتې د ګوتو په شمېر. نو دا به هم له خیر سره پای ته ورسیږي او ډېره ښه خوندوره تېره شوه. داسې پیشلمي وخت کې خو به خوب کې نه وې پاتې کومه شپه؟ والا پیشلمی خو داسې یو 2 ځلې داسې پیښه وشوه دا چې د شپې ډېره پورې ناست وو. نو طبعا شپې هم لږ لنډې سوي اوس نو په خوب پاتې وو. بلکل. نو پیشلمی هم نه و کړی، همداسې یو 2 ځلې تکرار شو. صحیح ده. اختر را روان ده، څه یعنې کوم پروګرام لرې؟ اختر ته مو نوې جامې ګنډلې، واسکټ، داسې څه مو اخیستي ځان لپاره او که نه؟ والا بلکل. دا خو طبعا چې د مسلمانانو د خوښۍ او خوشحالۍ 2 اختره دي. نو په کال کې راځي. نو موږ هم په مبارکې میاشت روژه کې دغه شیان توکي ځان ته چمتو کول، که واسکټ، کالي او داسې نور شیان کوم چې اختر ته څپلۍ، داسې شیان موږ هم چمتو کړل خیره د اختر لپاره. صحیح ده. دا پوښتنې مو را ځواب کړې. اوس په دا راته ووایاست چې شمس الدین ګلزار د کوم ولایت چېرته زیږېدلی؟ اصلي ټاټوبی د کوم ځای ده او اوس چېرته ژوند کوي؟ ډېره ښه پراخه پوښتنه. البته د بلخ ولایت بلخ ولسوالۍ اوسېدونکی یم چې په بلخ لرغونې ولسوالۍ کې البته نړۍ ته هم سترګې غړولي. صحیح. او نور اوس مهال په مزار شریف ولایت کې یم. ډېر ښه. مخکې مو د بلخ ولسوالۍ یادونه وکړه، یعنې تاسو د مولانا جلال الدین د کلي د ټاټوبي اوسېدونکي یاست؟ بلکل. یعنې بلخ کومه سیمه چې ټول ځکه چې
بلخ هغه ځای ده بله چې د ټولو ښارونو مور ده مور یادېږي چې هلته داسې شخصان ول چې موږ او تاسو درلودل پخوا بله لکه مولانا جلال الدین محمد بلخي نو دلته زموږ کلی ده او هیره دې نه وي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي کلیوال یاست موږ. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. ډېر عالي. ګلزار صاحب د زده کړو په هکله موږ راته ووایاست چې تر کومې کچې مو زده کړې کړي او په کومه برخه کې؟ مننه دا چې د ژورنالیزم پوهنځی موږ لوستی. بله. نو تر څنګ یې تصمیم لرو چې له خیره سره یو بل پوهنځی هم له خیره سره پیل کړو. صحیح. د دې تر څنګ نور څه مصروفیات بوختیاوې لرئ د زده کړو تر څنګ چې اوس مهال بوخت یې؟ البته اوس خو په یو رسنۍ کې کار کوو، اوس مهال په رسنۍ کې یو او نور درسونه تعقیبوو او نور په څنګ کې نور داسې بوختیا شته چې سره مصروفه یاستو. صحیح ده. ډېر دې څه خوښېږي په ژوند کې؟ په څه باندې مثلا وغواړې چې مصروفه اوسېږي او همغه کار ترسره کړې، ځان لپاره یو مسلک غوره کړې؟ طبعا په ژوند کې خو ډېر هغه څه دي چې خلک ورسره شوق لري او مینه لري، دا چې په خپل مسلک کې سړی کار وکړي نو په دې کې ډېر سړی راحته وي. بالکل. ځکه یو خپله د انسان انتخاب یا علاقمندي لیوالتیاوي، یو بیا مجبوریت یو مجبوریت بالکل. داسې ملګري مې ستا دا قصه شوه چې ملګري څومره ناست ول څو دانې نو کیسه یې وکړه چې زما دا پوهنځی خوښېده د ژورنالیزم. نو کورنۍ ما ته ویلې چې ته به حتما حقوق سیاسي علوم یا طب دا څانګه به ته انتخابوې. نو په خپله مسلک کې او کومه څانګه چې خوښېږي نو سړی دې کې راحته وي. یقینا. بالکل. نو ژورنالیزم پوهنځي سره زما مینه وه له اول نه. نو په همدغه کې دې پوهنځي کې مو زده کړې وکړې او اوس هم پکې روان یو. ډېر ښه. بریالی اوسې، په چارو دې برکت شه، خوښ شولو. ګلزار صاحب په بیکاري ټایم کې یا فری ټایم کې چې تاسو وزګاره اوسئ، سرګرمي مو څه ده؟ په څه ډېر مشغوله یاست؟ سرګرمي ستانکزی صاحب داسې ده چې کله هغه فری ټایم یا بیکاره وخت کې نو زه کتاب سره لږه ډېر وخت کېږي کتاب سره مې ملګرتیا پیدا شوې او خدای دې تاسو لري. کوم وخت کې چې یاست نو موږ او تاسو سره یو ډېره کوو وړکۍ، داسې راټولېږو سره ملګري. نو دا ډېرې هغه شیبې په ژوند کې دې ډېرې ښې تېرېږي. یقینا. نو دغه شیبو نه هم موږ او تاسو خوند اخلو. دا خو معلومه خبره ده چې موږ او تاسو هغه کوم نور ملګري چې دي دا هم مسلکه نو سره راټولېږو، یو شیبه مو سره ساعت تېرېږي. یقینا همداسې ده. او شعر و شاعري سره لیوالتیا لرئ که نه؟ څوک اورئ، څوک تعقیبوئ که نه؟ والا شعرونه بالکل، شعرونه خو د تراب صاحب شعرونه کله کله اورو. او په څه دلیل؟ تراب صاحب داسې ډېر داسې په شعرو کې هر څه رااخلي، هر څه پکې شعر کې یو مفهومي او داسې یو زبردسته معنا لري چې شعر نه یو کس که ورته ښه ځیر سي ډېر څه ترې زده کوی سي. بله بله. او بل د روح الله روحاني صاحب ډېر دا غزل خو شوخ غزلونه او داسې ښه په زړه پورې غزلونه چې هغه څه چې داسې ښه وي نو هغه په زړه کله چې زړه راجذب کړو نو هغه شی په زړه ښه لګي یا د چا خوښېږي. نو داسې ځینې غزلونه کله کله وایم او ډیکلومه کوم یم نو خوند ترې اخلو کله کله. صحیح ده. ډېره مننه. اوسنی ماحول چاپېریال ته که په وګورو، یعنې اوسنیو شرایطو ته په کتو د ځوانانو انګیزه روحیه تاسو څه ډول ارزیابي کوئ چې مثلا د دوی وضعیت په کوم حال کې ده؟ په دې اړه به داسې یو ځواب ووایو چې له کله نه چې ټکنالوژي مخ په رشد شوه، ټکنالوژي راغله او 21مه پیړۍ ده او هغه ځوانان چې تقریبا که نورو هیوادو کې مخکې دا شان ول نو افغانستان ته چې کله راغله او یو څه د ځوانانو
طبعا ټول ځوانان ښیي ما د هېواد د هرې سیمې خلک یو څه له زده کړو نه چې موږ لرې پاتې سو او اوس چې دا ټکنالوژي او دم نړۍ ته راغله افغانستان ته البته بله نو ځینې ځوانان دي غلطې ګټې ترې اخلي یعنې دغه انټرنیټ فیسبوک چې ده ښه ګټه هم ترې اخیستی سو او خرابه ګټه هم ترې اخیستی سو نو په بدبختانه ووایم چې ځوانان بل رقم منفي استفاده ترې کوي که چېرته مثبته استفاده ترې وکړي زده کړې وکړي نو دوی به ډېر پرمختګ وکړي نو ځینې دغه ستونزې او دغه کړاونې چې رامنځته سوي نو ځوانانو سمه ګټه نه اخلي ترې د ټکنالوژۍ له برخې نه یقینا همداسې ده کور ودان ګلزار صاحب که کوم شعر لري چې لکه لیدونکو سره یا کتونکو سره که شریک کړي چې ډېر کم استثنایي مثلا پښتانه وایي چې هغوی به شعر یا نه اوري یا به یې نه خوښېږي خو بیا په ټوله کې د افغانستان کوم پښتانه چې دي البته اټکل وکړو یا حس وکړو هغوی تر 80 سلنه پورې خلک شعرونه ډېر اوري او خوښېږي نو که څه در سره چې راځه په اورېدونکو باندې پیرزو کړې او ورڅخه خوند واخلو لومړی به یو 2 ټپې تاسو ته ووایم اورئ ډالۍ به یې کوم وایي اختره شکر دی چې راغلی اختره شکر دی چې اختره شکر دی چې راغلی او په انتظار درته له ډېرې مودې وم ډېره لیوا راځه راځه اختره خوشحالو سره راځه 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 اختره خوشحالو سره راځه 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 اختره خوشحالو سره راځه محفل ته مو وږمو او خوشبویو سره راځه ډېره لیوا جیوا او تارونه د رباب په مینه مینه ترنګوه تارونه د رباب په مینه مینه ترنګوه مطربه له خوږو خوږو نغمو سره راځه ډېر ښه ډېر ښه واه اوس قبر ته مې راشه خیر که ژوند کې نه راتلې اوس قبر ته مې راشه خیر که ژوند کې نه راتلې خالی لاس چې رانه شې له جنډو سره راځه ډېر ښه په عشق کې زاهدانو ته د میو پیغور نشته په عشق کې زاهدانو ته د میو پیغور نشته زموږ میخانې ته له تسبو سره راځه واه دا باید بیا ورو او په عشق کې زاهدانو ته د میو پیغور نشته په عشق کې زاهدانو ته د میو پیغور نشته زموږ میخانې ته له تسبو سره راځه په تمه درته ناستې دي زما د وطن ګله په تمه درته ناستې دي زما د وطن ګله د پیغلو اوربلونو ته وږمو سره راځه ډېر ښه ایره درته زړه کړلو د حسن په لامبو درته زړه کړلو د حسن په لامبو د مینې عدالت ته له ایرو سره راځه زبردست او وای قدم دې په لیمو منم طبیبه که راځې قدم دې په لیمو منم طبیبه که راځې زخمی زړه د عارف ته مرهمو سره راځه او راځه راځه اختره خوشحالو سره راځه 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 اختره خوشحالو سره راځه محفل ته مو وږمو او خوشبویو سره راځه ډېر خوندور ډېره مننه ګلزار صاحب له ښکلي بیتونو څخه چې وړاندې مو کړل یقینا زما خو ډېر خوښ شو شوخ بیتونه او په ټوله کې بیا معنا لرونکي پر مفهومه بیتونه ډېر رالي وي او د انسان هغه روح روان یعنی په تحریک باندې راولي نو له تاسو ډېره مننه کور آباد مخکې مو د تراب صاحب یادونه وکړه چې تراب ډېر اورئ اوسنۍ ټولنه کې خپله بلخ کې څوک مثلا ځوانانو کې څوک پرته له روح الله روحاني مو یاد کړل هغې نه پرته څوک مثلا ډېر اورئ که په بالخ کې وي یا مثلا د افغانستان په کچه اوسي ځوان شاعرانو کې امان الله عادل او همداسې اجمل محبت زلمی تنها دغه نوي شاعران دي ځوانان چې قلم روان اوسه زموږ کوین نو سلامونه هم زموږ ورته ډالۍ وي او ذبیح الله احساس چې واقعیت کله کله ډېر داسې
درانده او ډېر ښه په معناداره بیتونه لیکي. نو داسې ډېر ځوانان لرو چې کار کوي او خپل بیتونه او شعرونه او داسې ټولګې لري چې خلکو هیوادوالو ته یې وړاندې کوي. بالکل همداسې ده. نو له تاسو ډېره مننه. او په پای کې مو که د پلانونو په اړه لږ راته وغږېږئ په لنډو کې. مننه دا چې پلانونه خو دا دي چې له خیره له خپل مسلک نه خپل ټولو هیوادوالو ته باید هر سړی دا وکولی شي چې خدمت وکړي، د خدمت جوګه شي. نو په همدې برخه کې له ټولو لارویانو سره هم له ټول همدغه لارویان چې دي له ټولو نه مې غوښتنه ده او په همدغه برخه کې به انشاءالله نور هم پیاوړي کیږو او په همدې برخه کې به ښه همداسې قوي ارادۍ او قوي پرمختګ، قوي قدم به وي له خیره چې د هیواد لپاره، د خلکو لپاره، د ټولو وګړو لپاره کار وکړو. ډېره مننه کور آباد. ګلزار صاحب ستاسو بریا غواړو او په پای کې مو که لنډ پیغام هم ولرو له ځانه سره چې لومړی خو دا چې ډېر د خوښۍ ځای ده او تاسو نه باید موږ مننه وکړو ستانکزی صاحب چې د ځوانانو لپاره دغسې انګېزشي او دغه خپرونه چې تاسو وړاندې کوئ دا ډېر ځوانان ګوري. نو له دې نه یو انګېزه اخلي او دا خپله ځوانانو ته یو حرکت ده. دا ستاسو خپرونه کله چې ستاسو ویني دوی هم په یو حرکت راځي چې داسې ځوانان خپرونې جوړوي. نو تاسو نه ډېره مننه. ټولنې ته داسې نه ستړي کېدونکي خدمتونه کوئ او مننه کور ودان چې موږ ته مو بلنه راکړه تر څو ستاسو له خپرونې موږ هم غږ اوچت کړو او در سره په خپرونه کې ونډه واخلو. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. قربان. مننه ګلزار صاحب. درنو لیدونکو کتونکو له موږ سره په ځانګړې مرکه کې په بلخ ولایت کې تکړه خبریال او ټولنیز فعال شمس الدین ګلزار را سره میلمه و. له دوی سره مو د دوی په ژوند ټولنیز اړخونه مو راوسپړل او په هغې مو سره خبرې اترې وکولې. په دې هیله یم چې موږ چې وخت نه وخت دغه ډول خپرونې که جوړوو تاسو یې را سره تر پایه واورئ او خپل وړاندیزونه پیشنهادات هم له موږ سره شریک کړئ چې کومه برخه باید تکمیل شي یا نیمګړتیا پکې موجود وي. نو ستاسو نظریات او اندونه مهم دي. له تاسو ډېره مننه چې زموږ د خپرونې لیدونکي وئ. تر بیا و بلې خپرونې پورې مو په مهربانه خدای سپارو. ښاد او ودان اوسئ د یو سرلوړي افغانستان په هیله.